راضی د ډیری مودین فبعث لی دواء زما د پاره یو دوايي راولېږه دې سر باندې مې ډیر درد راځي یو دوايي را راولېږه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اغتا یو ټوپۍ اولېږلوي چې کله دې په سر باندې دړ راځي نو دا ټوپۍ په سر ږده اچې به هغه ټوپۍ په سر کړله نو د سر دړ به یې ښه شو چې بیا به یې لر کړه د سر دړ به یې بیا راته چې ټوپۍ به یې په سر پرته وه نو په سر به یې دړ نه راتو یو ورځ یې وی دې ټوپۍ کې خو ډېر غټ کمال دی دا ټوپۍ ګورمه چې دې کې دند څه پراته دي چې هغه ټوپۍ یې کوله وکړله هغې کې دند لیکل شوي و بسم الله الرحمن الرحیم صرف دا پکې لیکو دی بسم الله کې دومره لوی طاقت پروت دی صرف د بسم الله د قرآن په شروع کې په دې یو آیات چې بسم الله الرحمن الرحیم چې دې سره صرف صورت شروع کیږي دا یو بسم الله صرف د قرآن جز دی او په دې سره صورت شروع کیږي دې کې الله دومره لوی طاقت ایښودی دی نو د قرآن کریم به څومره طاقت وي بیا دې پسې دا صورت دی سورة الفاتحه دې سره قرآن شروع شوی دی ځکه ورته فاتحه وایي فاتحه معنی کولاوونکې او په دې سره قرآن کولاویږي چې کم ترتیب جمعی دے دا قرآن نو اولنے سورت دے کی سورت الفاتحہ دا یو صحابی وائی وی منگ روان و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا واپس روانو لارکم سخلق اولی دو وی خبر شو چی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی او دا اغد خوان را روان دی نوی منگ لراللو چې زمونږ دی قبیله کې یو سړی لیونی شوی دی څه دم د سره نشته دی لیونی دی چې دم پې ور واچوی وی ما ورته وی چې ولې نه وی چې ورلو هغه په زنځیرونو کې تړلی و وی ما هغه صحابي وایي ما سحر او ماښام سورة الفاتحه شروع کړله هغه کس به مې پې دمو هغه لیونی چې سورة الفاتحه به مې وی نو خوله کې به مې لاړې توکانه جمع کوله بیا به مې پې هغه داسې دمو وی 3 ورځې مې سحر او ماښام په دې سورة الفاتحه د الحمد نواله د ولد ضالینه پورې په دې باندې مې دم که وی 3 ورځې پس چې پرانست وی روغ رمټ بیخي روغ داسې محسوسېدله چې دا اډو لیونی نه دی وی هغې ماله څه عوض راک ما وی اغی پوری نخورم چې سو پوری می د امام الانبیاء نه تپوس نی کړي چې دا خوراک به جایزی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را تو فرمایل چې په ناجایز دم ناجایز وی او په جایز باندې جایز وی دا تا سوره فاتحه ویل دا خو جایز وو چې کله ناجایز دم استعمال کی یا د ناجایز ضرورت تپاره اغا ناٹک وی نو سورة الفاتحه می پی اویللا اغا لیوانی 3 ورځې پس روغ رمټ شو سحر او ماښام به ما په سورة الفاتحه دمو دیکھ اللہ دومره لوی طاقت یخی دی خو مون قرآن رالو ننو ما تخپلا یو کس خبره کو